د ملا عبدالغني برادر د مرګ خبره ناسمه ده. په تیرو څو ورځو کې په سوشل میډیا کې د ملا عبدالغني برادر د وژل کېدو او زخمي کېدو خبر پورته کېده، چې خلکو زیات اندېښنه لرله چې ګوندې ملا عبدالغني برادر په خپلمنځي شخړو کې شهید شوی دی. ولې تازه نن یې د کندهار د ملي تلویزیون سره مرکه کړې ده. په مرکه کې ملا عبدالغني برادر وایي موږ مجاهدین او طالبان په خپل منځ کې یووالی لرو. موږ داسې یووالی لرو لکه د یو کور د دوو وروڼو ترمنځ. هغه زیاته کړې موږ به ټول په یو وار خپل ګران افغانستان ته خدمت کوو، هغه که زموږ د سر په بیه هم وي. هغه زیاته کړې ده موږ به هیڅکله داسې اختلاف په منځ کې نه راوړو چې که نه زموږ خپلمنځي جنګ شروع کېږي یا د افغانستان د بربادۍ طرف ته ځي. هغه ټولو افغانانو ته ډاډ ورکړی دی چې موږ به هڅه کوو چې د خپل د سر په وینو به هم خپل هیواد ابادوو، او دا مو لومړی ګام دی. بل خوا بیا د ټایمز مجلې د نړۍ په 100 اغیزمنو کسانو کې د ملا برادر اخوند نوم ورکړی. د امریکا مشهورې ورځپاڼې ټایمز مجلې ویلي ملا برادر د افغانستان د اسلامي امارت د تحریک د بنسټ ایښودلو او دوحې تړون خبرو کې د مخکښ رول لرلو په خاطر په دې نوملړ کې شامل شوی دی. بلخوا د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه لرم، او ویلي دي که طالبان ونشي کړی یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، دا کار به د ګډوډیو او د ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لامل شي. بلخوا د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي موږ په دې هڅه او پلان کار کوو چې څنګه کولی شو چې یو منظم او با قدرته پوځ جوړ کړو. د افغانستان د اسلامي امارت لوی درستیز په تازه خبرو کې یادونه کړې موږ په دې پلان کار کوو چې د تیر حکومت هغه ځواکونه چې روزل شوي دي او وطن ته خدمت کړی بیا په پوځ کې داخل کړو، ترڅو موږ یو با نفوذه او د سیمې په کچه یو نړیوال پوځ ولرو. هغه زیاته کړې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان یو جنگ ته بوځي او د افغانستان خاوره د نورو په زیان تمامه شي. موږ به هڅه کوو چې د سر په وینو خپل هیواد جوړ کړو او یو با نفوذه قدرت ولرو. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم او لنډ خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.